امام غزالی رحمه الله د انسان د ژوند مثال داسې بیان کړی دی. و یو سړی زمری په پسې د شاته و. زمری به تاسو پیژنئ څنګه حیوان دی. سړی چې دې شاته وګوري چې دا زمری راپسې دی جنا منډې کړي پر مخه باندې ګوري شاوخوا چې یو ځای درخت یو لرګی چې هغه ته تې پورته سم دې درخت ته وخېژم چې د دې زمري نه خلاص خو هېڅ په نظر باندې ورنسي. بالاخره یو کوهي ته ور وکښته سي. په دې کوهي کې چې کښته سي که لاندې وګوري یو اژدها دی چې خوله یې د هغه ځای نه داسې واز ورته ونیوله چې ګولې د کومې خوا راغلې او که لوړ راپورته کېږي زمری رالی د دې کوهي غاړې ته او د دې کوهي خولې سره ورته پرېوته چې ځې به چېرته. په دې حال کې دا سړی د دې کوهي په خوله کې ولاړ دی. د دې کوهي څه لږ ښکته سوی دی چې د دې زمري نه بچاو دی. لاندې هم نسي تللی لوړ هم نسي راتللی. لاس یې په یو شي پسې ونیوی د کوهي شاوخوا ته یې وکتل. یو ریښه راغله په دې کوهي کې راشنه ده. یو واښه راشیندي په واښه پسې لاس ونیوي. یو رسۍ راځړېږي په رسۍ پسې لاس ونیوي. په دې ټیم کې یو څه اطمینان حاصل شو خو دا دی چې زه چلو بیا به مې څه انتظار به وکړم کیدای شي خلاصم. په دغه عین موقع حال کې یو دوه موږکان هم پیدا کېږي تور او سپین. دا کمختان رالل چې دا د ژوند او د زندګۍ یو څه امید ورته کېدي هغه رسۍ ته چې په دې پسې به ځان ټینګ کړم. هغه رسۍ په کاټېدلو باندې مصروفه شول. یا پلایو چې هغه ستړی شي بیا بل بیا یې پلایو بیا یې بل. په دې حال کې دا سړی شاوخوا کتل په دې کوهي کې. د دې کوهي په بله څنډه کې د مچمچیو ګبین دی چې پکې شهد پراته دي. دې سړي چې دا شهدو ته پام شو نو وږی هم و شهدو ته یې شوکم کېدي. بس یو څه یې تراسه دې خوند وګوره خوند یې ترې وکتل. دې دا شهدو دومره خوند ورله ورکړی دونه لذت یې ورکړی چې آخر ته هغه اژدها چې لاندې ورته په انتظار دی هغه هم تېر شو. هغه زمری هم تېر شو چې هغه ورته پروت دی. هغه مږکان هم تېر شول چې هغه رسۍ راباندې راشکوي. یو لاس یې په رسۍ کې دی او دویم د شهدو په خوند باندې مصروفه شو. د شان په مزه کې ورومښتي بس هغه شهد خوري. هر څه یې له ذهنه وتل. امام غزالی رحمه الله فرمایي ای انسانه دغه زما او ستا د دنیا ژوند دی چې زما او ستا خښته د ژوند او زندګۍ کښېښول شوله. مرګ راپسې شو چې دا د زمري راپسې کېدل دي او دومره راباندې زورور دی لکه زمری دی چې راپسې دی او چې ما او تا ترې رامنډه کړله دی راپسې دی. دا د ما او تا دنیا ته جنرال کوهی کې دا کوهی دی. په دې کوهي کې هغه نرۍ رسۍ یا هغه واښه یا هغه لښته چې ورته وایاست ریښه هغه د ژوند رمق او سا د ژوند چې الله پاک درکړی دی. ټول موږکانو مثال د ورځې او د شپې دی. او اژدها قبر دی چې هغه د په انتظار دی. په دغسې خطرناک ټیم کې یو انسان چې د دنیا په خواهشاتو کې مصروف سي دا هغه شهد دی. انسان ته داسې پکار دی دونه خطرناکه مرحله کې څه ورله پکار دي. نو زموږ هغه مرګ هم هېر سي قبر مو هم هېر سي ورځ او شپه چې مې ختمیږي هغه هم هېره سي چې په کومه رسۍ پسې موږ زړېږو د ژوند و زندګۍ هغه راباندې شکېږي ورځ تر بلې نازکېږي. هغه ټول زموږ له پامه د دنیا په خوندو په شهوتو کې واوسي له منځه. بلکل ته د ځانه سره سوچ وکړه چې اخر ته به زما او ستا نتیجه هېڅ